طالبانو د حکومت یو اقتصادي پلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د راس حکومت یو اقتصادي پلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د تخنیکی او اقتصادي پلاوی د چابهار بندر په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ پانګونې د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا چابهار بندر د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې د افغان پلاوی د سفر پر مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلدارۍ په برخه کې څو پروژې پرانیستلی شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان د لارې سوداګرو ټرانزیټ په برخه کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. له ملتیا مو مننه.